مالک یوم الدین د دې صفت مناسبت د الرحمن الرحیم سره په دغه بنیاد باندې ده الله پاک فرمایل الرحمن الله رحم کوونکی دی په رحمت عام شامل او الرحیم الله رحم کوونکی په رحمت خاص کامل اوس ورپسې وایي مالک یوم الدین الله مالک دی د یوم الجزا یا مالک یوم الدین الله بادشاہ دی د ورځې د جزا او سوال نه پیدا شو چې د مالک یوم الدین د الرحمن الرحیم سره څه مناسبه جواب دا ده دنیا عموما مشتمله ده په دوه طبقاتو یو طبقه د ظالمانو ده او دویمه طبقه د مظلومانو ده بیا مظلومان دو قسمه دي بعض داسې مظلومان دي چې هله ځله وکړي کوشش وکړي خپل ځان د مظلومیت نه وباسي خپل انتقام د ظالم نه واخلي په دې دنیا کې دا انقلابي خلک دویمه طبقه د مظلومانو داسي چې هغه په مظلومیت کې مړ شي د ظالمانو نه انتقام واخلي بل طرف ته عدل او انصاف هر مظلوم ته د حق ملاویدل ظالم د ظلم نه بچ کې منع کول دا یو فطری قانون ده دا د عقل غوښتنه ده د دنیا په مخ باندې به هیڅ داسې مهذب عقل نه وي چې دا خبره جایزه وګڼي چې مظلوم د مظلوم تری دای د دغه شان مایوسه زندگی تیرا کی او دا د مایوسی په عالم کې د دای مرشي او ظالم هغه د خپل ظلم نه باید چې مستلز وي او خوندونه اخلي د دنیا په مخ باندې داسې قانون نشته ځکه خو د دنیا په مخ باندې داسې یو ملک هم نشته چې هغه یو قانون ونه لري لہذا دا یو عقلي خبره شوه چې مظلوم ته باید خپل حق ملاو شي دته انصاف ملاو شي د د ظالم نه د پر انتقام واغستای شي او ډیر مظلومان د دنیا په مخ داسې تیر دي چې په دنیا کې دای د خپل مظلومیت نه خلاص نشول او دغه شان وفات شو مړ شو نو الله پاک دغه مظلومانو حوصله افزایی کوي چې ستاسو کداغه ارمان چې ستاسو د مظلومیت نه نجات او خلاصون ده په دنیا کې اگر کا قرآن شي په قیامت کې به ستاسو د ارمان پوره کیږي مالک یوم الدین زه مالکم د یوم الجزا زبا انتقام ورنه اخلا د قیامت په ورځ باندې او ظاهره خبره ده د مظلوم حمایت کول مظلوم د پاره د ظالم نه حق غوښتل مظلوم د پاره د ظالم نه انتقام او انصاف غوښتل دا یو عظیم رحمت
دا رحم ده، دا عدل ده، دا انصاف. دا د قیامت تصور چې قیامت شته ده او په قیامت کې به هر انسان ته د اعمالو جزا ملاوي. دا د الله پاک په وجود باندې یو واضح دلیل او یو وجداني او فطري دلیل. یعنی که یو سړی تا ته ووایي چې په ساده لهجه کې بې د تمنطق او بې د تفلسف نه د الله په وجود باندې څه دلیل، نو موږ داسې ورته ویلی شو چې د الله پاک په وجود باندې ساده او اسان دلیل دا ده چې دنیا په دوه طبقاتو مشتمله ده. یو طبقه د هغه چا ده چې عیاشي بدمعشي کوي، مدې عشق باندې ناست، او دویمه طبقه د مخلوق الحال طبقات وي، د مایوسو خلق وي. په دنیا کې دوی ته انصاف ملاو نشه، په دنیا کې دوی ته د خیر او د امن ورځ را نغله. ظالمانو د دوی وینې وسکلې، د دوی د عزتونو سره لوبې وکړې، د دوی د مالو د جایداد سره لوبې وکړې. اوس که داسې یو ذات موږ ونه مانو او داسې ورځ ونه مانو چې په هغه ورځ کې د دغه مظلوم لپاره د ظالم نه انتقام انصاف وغوښتلی شي، نو دا د یوې فطري مقدمې او د یوې عقلي مقدمې خلاف. په دې باندې د ټولې دنیا عقل متفق ده چې مظلوم ته باید انصاف ملاو شي، او دغه انصاف ملاویدل دا په عقیده د الله پاک د ذات او په عقیده د آخرت باندې بنا ده. څوک چې د الله پاک په ذات عقیده ونه لري، د قیامت په وجود باندې پر تک باندې عقیده ونه لري، اګویا کې د دې وجداني فطري عقلي مقدماتو خلاف کوي چې مظلوم ته د ظالم نه انتقام اخیستل دی. یوه فطري مقدمه، فطرت ایمانی، عقل ایمانی، انساني وجدان ایمانی. نو الرحمن الرحیم، اغه الله پاک چې رحم کوونکی پر رحمت عام شامل، اغه الله پاک چې رحم کوونکی پر رحمت خاص کامل. یو صورت رحمت عام شامل او د خاص کامل دا هم ده چې مالک یوم الدین، دا مالک ته دی یوم الجزاء. د قیامت په ورځ به الله پاک جزا ورکړي. جزا په ورځ د قیامت باندې په دوه اصول بنا ده. یو اصل توای عدل، دویم اصل توای احسان. عدل عبارت ده د بدلی ورکولو د الله پاک موافق د اعمالو د انسانانو چې په دنیا کې څنګه عمل کړي د هغې په مقتضا باندې الله پاک بدله ورکړي، بیا دې ته عدل وایي. او احسان دا عبارت ده د بدلی ورکولو د الله پاک نه د قیامت په ورځ باندې مطابق د خپل فضل و کرم. الله پاک خپله مهرباني کوي. نو دې وجې نه دا دعا د سړی نه کوي چې خدای پاک ما سره عدل وکړي، چې عدل در سره شروع شي نو بیا د ټکانه جهنم ده. حضور علیه السلام یو ځل وفرمایل چې هیڅوک په خپل عمل باندې جنت ته نشي تللی مگر که د الله پاک فضل و کرم ورسره شامل هر شي. عائشہ رضی اللہ عنہا ورته فرمای عرض کی چې یا رسول الله ته هم په خپل عمل باندې بغیر د الله پاک د فضل نه جنت ته نشي تللی؟ ویا بالکل، زم په خپل عمل باندې نشم تللی جنت، مگر هر څه به د الله په فضل و کرم باکېږي. نو دا دعا د سړی نه کوي چې الله ما سره عدل وکړي. عدل مراد چې خدای زما د اعمالو مطابق ما سره معامله وکړي.
زمونږ استاد عمر خو دې وړ نه دي چې موږ مستحقین د دخول د جنت شو، بلکې دا سوال وکاو چې خدای موږ سره معاملات فضل او احسان او د خپل رحم عام او شامل او رحم خاص او کامل. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مخکې د الله پاک صفات ذکر شول، الحمدلله. دې کې د الله پاک صفات الکمال ذکر شول او کلی طور سره یا په ابهامی شکل کې اجمالاً رب العالمین دا دی الله یو صفت خاص ذکر شو، الرحمن دا دی الله بل صفت خاص ذکر شو، الرحیم دا دی الله بل صفت خاص ذکر شو، مالک یوم الدین دا دی الله بل صفت خاص ذکر شو. قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چې دلته اسلوب بدل شو، التفات چې ورته وایي په معنی کې. مخکې کلام روان و په طور د غائب، ځکه چې اسماء ظاهره دا د غیبوباتو د کبیرې نه دي. دلته خطاب وشو الله پاک ایاک نعبد و ایاک نستعین. په خطاب کې خدا شای ضروری ده چې مخاطب به درته مخامخ وي. په خطاب کې دا شای ضروری ده چې د ستا او د مخاطب په مابین کې پردې نه محسوسي. نو الله پاک محسوس نه ده، دا التفات څنګه وشو؟ نو دا جواب کوي چې مخکې الله پاک ذکر شو، بیا په عظیم و عظیم صفات باندې موصوف شو، لکه ربوبیت العالم، رحمت عام شامل، رحمت خاص کامل، مالکیت یوم الدین. د دغو صفاتو په وسطت باندې الله پاک د اغیارو نه ممتاز بے امتیاز کامل، په کامل امتیاز سره الله ممتاز. نو کدای محسوس نه دی مخاطب، نو کل محسوس د هر چا نه دی ممتاز. نو دغه خطاب کول دا بالکل جایز. ایاک نعبد دا گویا کې نقطه مصححه شو د دې خطاب لپاره، نقطه مرجحه هم شته. مخکې الله پاک ذکر شو په صفاتو سره او عظیم عظیم صفات ذکر شول. څومره چې صفات دی الله پاک ذکر شي دا سبب پی لپاره دی محبت دی عبد دی عبد دی الله پاک سره محبت پیدا شي. رب العالمین صفت الجمال، الرحمن الرحیم صفت الجمال، مالک یوم الدین صفت الجلال. نو دی الله پاک سبحانه و تعالی په لوی صفات ذکر کېدلو سره دلته دی عبد او دی عابد د تپس لکه داعیه ذکر کړه موجوده ده د اقبال علی الله چیرې دومره عظیم ذات چې دسره زمان مخامخ خبره شوی و چې داس یو ذات ته چې تمام صفات د ثابت، داس یو ذات ته چې د رب العالمین، داس یو ذات چې رحمان او رحیم او مالک یوم الدین. هر واره چې اجرا د صفات وشوله دی الله په ذات، نو دلته د عبد او د بنده په ځل کې داعیه پیدا شوه د اقبال علی الله چې را دسره مخامخ خبره شوی. نو
ایاک نعبدو مخامخ د سره خبره وشو. دا یو نقطه مرجحه دغه شان د علم تصوف په حواله سره. علم تصوف کله چې یو انسان سیر کوي الی الله، الله پاک طرف ته مزل شروع، سلوک شروع، د دې لپاره غټ دوه مرحله. اوله مرحله عبادت ده، مجاهده ده، ذکر ده، اذکار ده، توجه الى الله ده. دا د ضروري افعال او اعمال دي چې دای به کوي. آخری مرتبه ده د تصوف چې هغه ته احسان وایي. دا اخرنۍ مرتبه ده په تصوف چې پتا پر دا کیفیت وارشي د عبادت په ادایګي کې کما کې چې ته عبادت کوي، چې خلوص او اخلاص او توجه الى الله دا په داسې انداز باندې چې گویا کې الله پاک ویني. کته نه ویني حقیقتا نو کم از کم دا سوچ کو چې خامخا چې الله پاک تا ویني. انت عبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. د الله پاک عبادت وکي په داسې انداز باندې چې ګویا کې ته ویني. اسی انسان د داسې ځان حاضر کی او عبادت په وخت کې چې ګویا ځان لا پاک ویني. عام داس یو انسان چې د ستانه مرتبه کې اوچتي یا قدرت لري در باندې او زور در باندې راسيږي، دای درته وایي چې دا کار وکاو، دایم درته ولاړ. نو څومره انسان په توجه سره کوي، څومره انسان په کمال احتیاط باندې کوي. بیا دی الله پاک باندې عظیم ذات، دی الله پاک سبحانه و تعالی قدرتونه، دی الله پاک جلال او جمال چې په حقيقي معنی سره د انسان په ذهن کې حاضر شي. بیا بالمنز داس المنزي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ باندې یو ځل غشه ولګیدا او بسلو کې ډېر تکلیف ورته، غشه په وجود کې خاص و چې نو بسې د ډېر زیات تکلیف و. نو چا ورته وایي چې په دوه رکعته نفل باندې ودرېږه نو ان شاء الله موږ به درنه لري. حضرت علی کرم الله تعالی وجهه پر منځ باندې ودرېد نو دومره مستغرق شو په دې توجه الى الله کې چې هغه د ځان د بدن حسي توجه د ځان نه کټ شو. نو نور مرګرو د دنه خو په اسانۍ په آرام سره هغه شی وباس او د ته احساس هم نوش. بیا به د عبادت په دغه انداز نو ایاکا دا خطاب الله پاک تم په دغه بنیاد باندې وشو چې عابد چې کله عبادت کوي فکر دغه چې د عبادت په دا درجه د احسان په درجه چې زه ګویا کې الله پاک وینم. الله پاک حقیقتا نه ویني نو الله تعالی خو دی ویني. ایاک نعبد، ایاک کې تاسو خبر زده دي چا ویلي دي چې دا ټول ضمیر ده، چا ویلي دي چې دا کاف دا پکې ضمیر ده. او کله چې د فعل نه دا منفصل شو اصل کې هم مفعول به د نعبد کو نعبدو ده پاره نو داس یو څه فکر دي چې دا په اعتماد وکړي. نو دا ای عبارت د اعتماد ده پاره شو. سو علماء فرمایي چې ای اصلا دا ضمیر ده او د کاف یا ایاکا ایاکما دا د تعین د مصداق د ضمیر د پر ذکر ده. ځکه چې لفظ د ایا په ټولو کې برابر ده
اوس دې ضمیر ته موږ د څه نام ورکړو؟ د خطاب نوم ورکړو، د تکلم نام ورکړو، د غیبوبت نام ورکړو. نو دا پکار هو نه په دې سره امتیازات کېږي. بهر تقدیر ایاک نعبد، نعبدو عبادت نه ماخوذ. عبادت لغت په اعتبار سره غایت تذلل توای، غایت الذل توای، انتهائی تواضع، ذلت، کمزور کیفیت. طریق معبد دا عبارت ویل کېږي هغه لار چې په هغې باندې رفت و آمد ډېر زیات دي او هغه خاوره نرمه شوې وي، دې ته طریق معبد وایي. کمزوري وي، مذلله وي، دا لغوي معنا ده. عبادت په اصطلاح کې علماء معنا کوي وی غایت الذل من غایت الحب لله عز وجل في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجالات الحياة. غایت الذل ډېر انتهائی تذلل، من غایت الحب د انتهائی محبت په اساس باندې چې ډېر زیات محبت به دی الله پاک سره. لله عز وجل خالص دی الله پاک دپاره. فی متابعة النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په متابعت کې بننه د غایت الذل کوي. فی کل مجالات الحیات، د ژوند په هر مرحله، د ژوند په هر میدان. نو غایت الذل که یو انسان عبادت کوي او د عبادت کې تذلل نه نام د عبادت ورکوي، دا دې ته عبادت نه وایي. نام د عبادت ورکوي او دې کې تذلل نه. من غایت الحب د انتهائی محبت په اساس باندې کله الله پاک سره د محبت نو عبادت وکاو د خلقو د ډار له وجه چې خلقو نه ډارېږي، ځکه چې دا ټولنه د مسلمانانو ده. که دلته تل مونځ نه کوي، روژه نه کوي، بیا خو خلک پروپاګانډه کوي یا کېدای شي څوک دې ووایي، دې ته عبادت نه وایي. دې ته مجبوري ویلی شي چې دا انسان مجبور دی په دغه عمل باندې، یا دې ته په عادت ووایو و دې ته عبادت نه وایي. نو من غایت الحب لله عز وجل محبت بدی الله سره بده محبت. که یو انسان عبادت کوي د الله پاک سره د محبت په اساس نه و، ځان سره د محبت په اساس باندې عبادت کوي، د خلکو په مخ کې اوږده اوږده نفلونه کوي، روژه ونیسي او ټول خلک په ځان خبر کړي، چېرته سخاوت وکړي او ټول جهان په ځان باندې خبر کړي، ما خو دا وکړه، ما دا وکړه، ما دا وکړه. ته د الله سره محبت نه ده، ته سړي د ځان سره محبت. بیا دې ته عبادت نه وایي، دې ته ریا وایي او دې ته شرک اصغر وایي. ځان شریک کړی دی د الله پاک سره په استحقاق د عبادت. و یو صوفي و چېرته په لمانځه ولاړ، بیا داسې ښه غونده لباس یې اچولی و. په د لمانځه کې په لباس باندې سوچ، نو چې کله دې ځای ته راورسېده چې ایاک نعبدو، موږ خو د تا عبادت کوو خاص کر. وی आवाज ورته وشو چې کذب ته دروغ وایي، ته خو زما عبادت نه کوې،
ته خو د خپل لباس عبادت، ته خو د خپل جامو عبادت، په لمانځه ولاړ یو په ځان دې سوچ ده، په لمانځه ولاړ یو ځان ته د توجه ده. دیو جن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عائشه رضی الله عنها په کمره کې و، نو داس یو ښایسته غوندې پرده راځوړند وه. رسول پاک ته یې لرې کړه دغه پرده، د توجهات خرابوي په عباداتو کې. نو لله عز وجل فی متابعة النبی صلی الله علیه وسلم د غایت الظلم دا چې تکې و متابعت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم کې به کې کدی رسول الله په متابعت کې نه بیا ورته عبادت نه وای، بیا ورته بدعت وای، بیا ورته عبادت نه وای، بدعت ورته وای. کم یو عمل دی عبادت چې په کتاب او په سنت کې نه خیر القرون نه کړای او ته دې ځان نه ایجادوي، په دا موضوعي احادیثو ثابته ده، په منکر او په شاذ او په معلول احادیثو باندې ثابته ده، یا چرته داسې په کمزوریو د تصوف په کتابونو کې ثابته وي د ځان نه، دې ته عبادت نه وایي، دې ته بدعت وایي. او بدعت شرعی اصطلاحی دا تقسیمی هم نه حسن او قبیح ده، چې بدعت وی او ځل هغه به خامخا قبیح، ځکه پیغمبر علیه السلام کلیه ویلې ایاکم محدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. که بدعات شرعیه موږ تقسیم کو دو ہوتا چې بعض حسن دي او بعض غیر حسن دي، بیا کلیه قضیه نه ده صحیح، بیا خو بعض بدعات بیا ضلاله، بیا خو ټول نه دي. لہذا فی متابعة النبی صلی اللہ علیہ وسلم غایت الظلم کے من غایت الحب للہ عز وجل فی کل مجالات الحیات دشوان پا ہر میدان کہ دشوان پا بعض میدانوں کے تے عبادت کے اور پا بعض نور میدانوں کے بیاد اللہ پاک عبادت نہ کر، خپل خواهش ته مقدم دی الله پاک په قانون به دې ته بیان عبادت نه وای، بلکې دې ته اصل اتباع خواهشات وای. المنځ ته خو فرض کراغله په صف اول کې ولاړی تکبیر اولاد نه خطا کیږي، خو چې کله بهر ته لاړ شي کاروبار شروع کی، په کاروبار کې په دروغ نه باندې په خیانت باندې نه باندې دو نمبر شاید ایک نمبر شی کو نوم خرڅول باندې نه باندې پغلا نه باندې بدې ته عبادت نه وای، د اتباع د خواهشات دا خو د المون څخه صحیح کې چې دلته د خواهش مقابله نه راغلی، کپل منظر په حالت کې هم د خواهش مقابله دی راغله، بیا عین امکان شته چې الله پاک درنه پاتې او دا عبادت درنه پاتې خپل خواهش په ته مقدم وي. نو دا دی عبادت مفهوم شو. غایت الظلم من غایت الحب لله عز وجل فی متابعة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کل مجالات الحیات دشمن په هر میدان. الله پاک یوشتمه سپاره کې وایي اتلو ما اوحی الیک، یا رسول الله دا کوم کتاب دا ته وحی کیږي دا خلکو ته تلاوت واقم الصلاه او اقامت دل مزکوا، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر، المنز د فحش او د منکرات نه انسان منع کوي. ودلته خو یو جزئی ذکر شپه عبادت کې چې المنز ده ورپسې بل خبره ډیره اهمه ده. الله فرمایي ولا ذکر الله اکبر، په هر میدان کې الله پاک یاد ساتل دا ډیره لویه خبره. المنز خو صرف یو جزئی عبادت، یو میدان بدنی عبادت ته ورځ کې 15 واري کې د دینه عام طور سره د انسان په ژوند کې
چې څومره احوال دي او د ژوند څومره شؤون دي او کیفیات دي، په دې کې الله پاک یا ساته. یوازې موږ خو به وکړي الله پاک دپاره، او په دفتر کې ناست دي څومره رشوتونه اخلي، د قضاوت په کرسۍ باندې ناست دي څومره رشوتونه اخلي. ستا د ایمان پته خو هلته لګېږي. په لمانځه باندې خو پیسې میسې یا د لمانځه په مقابل کې پیسې شته نه دي، عهده نه شته یا بل داسې شی شته نه دی چې تا د لمانځه نه واپس کړي. د ستا د ایمان او د ستا د اخلاص پته هلته لګېږي چې کله د ستا د ایمان تقاضا جدا شي او ستا د اخلاص تقاضا جدا وي او ورسره په مقابل کې داسې یو څه پیدا شي چې هغه ته د ایماني تقاضې نه منې کوي، ته د اخلاص د تقاضې نه منې کوي، ته بیا هم ایمان مقدم کې، ته بیا هم الله مقدم کې، ته بیا هم د رسول الله سنت مقدم کې، بیا دې ته مخلص وایي، بیا دې ته صحیح عابد وایي. غزوه بدر نه بعد عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنه، ابو بکر صدیق بچای نه خپل پلار ته وایي، ورته وایي بابا یو خبره مې را یاده شوه. وایي څه؟ وایي په غزوه بدر کې ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په جماعت کې وې، د اسلام د طرف پر جنګېدې، زه د ابو جهل په لشکر کې وم، د کفر د طرفه در جنګېدم. نو یو ځل مې توره راوچته کړه، فاذا انا بک، زما د تورې لاندې ته راغلې. وایي بیا دې څه وکړه؟ وایي فتخلفت عنه، ګزار مې کنټرول کړ او زه شاته شوم. وایي ولې؟ وایي ته مې پلار وې او زه د زوی وم، ځکه شاته شوم. نو ما دا مناسبه نه کړه په خپل پلار ووایم. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ډېر عاشقانه جواب ورکړ. هغه ورته وایي چې والله ما رأیتک ولو رأیتک لما ترکتک، قسم مې دې په الله چې ما خو لیدلی نه یم چې ته دلته چېرته ولاړ یې. که ما لیدلی وای ته به ما لرې هم نه وای پرېښی، ته به ما وژلی وې. ټیک ده ته زما زوی وې، زما لښتې جګر وې، ته په ما باندې ګران وې، خو چې کله د الله او د رسول د الله ته مقابلې ته راووتې رشته ختمه ده. خپلولي په هغه ځای کې بیا ختمه شوې وه. ځکه خو رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. تاسو کې یو هم د کامل ایمان ولا نه جوړېږي تر څو پورې چې ستاسو نفساني خواهشات زما د سنت په رنګ کې رنګ شوي نه وي. وحتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. بیا دې ته اخلاص و عبادت. نو دا ایاکا خطاب ځکه وشو چې انسان باید اخلاص پیدا کړي او خپل عبادت د ادا کی په درجه د احسان کې. ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إياك نعبد، عبادت تاسو معلوم دي، بعض عبادات بدنی دي، بعض مالی دي محض، بعض مرکب دي، بعض داسې عبادات دي چې د عبادت جهت پکې خاوي ده غالب ده، او بعض داسې دي چې عبادت جانب هغه پکې کمزوری. دا مسئله تاسو معلوم دي، حج ته، زکات ته، نکاح ته او منځونه دي او روژې دي. بعض علما د عبادت منا کوي، وی العبادة تعظیم الله سبحانه وتعالى وشفقة على الخلق. عبادت تعظیم دے اللہ پاک توئی وشفقة على الخلق، اپا مخلوق بانے دے اللہ پاک کو مخلوق بانے شفقت دیتا عبادت ہوئی. دغا مفهوم دے عبادت دا مشتمل شو پر دو اجزاو. یو جز دے ورکے حقوق اللہ
او دویم جز دی ورکه حقوق العباد. نو صحیح طریقې سره او په حقیقي معنی سره به عابد هغه څوک چې څوک د الله پاک د حقوق هم لحاظ کوي او څوک د انسانانو د حقوق هم لحاظ کوي. د الله پاک حقوق مثلا توحید، د عبادت، د اواز کول، د غوښتنه کول، د په نوم باندې نظر کول، منښت کول، دای د خپل ځان د خیر او د شر ملک ګڼل، دا د الله په حقوق. او د انسانانو حقوق نو تاسو معلوم د انسان ګاونډي زیات حقوق لري، نفس مسلمانی غم حقوق لري، مسلمان ته ضرر مرسوه، مسلمان بی عزتی مکوه، مسلمانانو ټولنه کې نمیمت او چغلي مکوه، د دوه مسلمانانو خوا اوسېږه. نو دا هم یو مفهوم بعض علماء ورکړی. امام رازی رحمت الله علیه په تفسیر کبیر او علامه علوسی رحمه الله روح المعانی د عبادت درې مراتب ویلي دي. به امام رازی رحمه الله دویمه مرتبه ته سنم نه دی ورکړی، البته دریمه مرتبه ته نوم ورده. وعلامه علوسی رحمه الله روح المعانی کې دویمه مرتبه ته هم ورکړی نوم. نو دواړه وایي چې عبادت درې مرحله یا درې مرتبه لري: ادنا، متوسطه او اعلی مرتبه. ادنا مرتبه د عبادت دا عبارت ده د عبادت د الله پاک نه طمعا فی ثوابه وخوفا من عذابه، چې تا تموي د الله پاک په ثواب تل مونږ کې دې لپاره چې جنت ملاو شي، ته روزه کې دې لپاره چې جنت ملاو شي، ته جهاد کې دې لپاره چې جنت ملاو شي، حور غلمان ملاو شي. دا یو مرتبه ده. امام رازی رحمه الله فرمایي چې د عبادت دا مرتبه ډیره ساقطه مرتبه ده، د ډیره نازله مرتبه ده، د ډیره کمزوري مرتبه ده. ځکه در حقیقت دا سړی د الله عبادت نه کوي په ژورې کتنې باندې که وګورئ، بلکې دغه انسان د خپل خېټې عبادت کوي، د خپل اغراض النفسانیو دغه عبادت کوي چې دا ثوابونه او دا جنتونه او دا حور غلمان دا د په نظر کې ساتلي دي. تفسیر کبیر کې دا وایي چې دینه خدا امر معلومیږي چې ته عبادت د الله پاک کې دې لپاره چې دا جنتونه ثوابونه ملاو شي. نو دې دا معنا راوته چې دا عبادت د دې مستحق الله پاک نه ده، په مونږه د دې وجه نه کړی دا د عبادت چې دا مو وسیله جوړه کړه د تبو نعمتونو د حصول لپاره، او که بالفرض و تقدیر بغیر د عبادت د الله پاک نه دغه ثوابونه او دا نعمتونه په بل طریقې سره ممکن الحصول شول، به امکان شته چې د الله عبادت ونه به په بل لارې باندې واسه. بعد ترتیب دې مرتبه ته عبادت وای، او دغه مرتبه د امام رازی رحمت الله علیه د رائے مطابق ساقطه مرتبه او کمزوري مرتبه. دویمه مرتبه ده هغه ته د نوم نه دی ورکړی، وعلامه علوسی رحمه الله نوم ورکړی، هغه ته وایي عبودیت. یو اوله مرتبه شو دغه نوم دی عبادت، دویمه مرتبه ده دغه نوم دی عبودیت. نو دا عبارت ته دی نه یو انسان دی الله پاک عبادت کوي د ثواب او د عقاب په بنیاد باندې نه، بلکې په دغه بنیاد باندې
چې د دې عبادت په واسطه زما به یو نسبت قائم شي د الله پاک سره، زب یو عظیم شمه د الله پاک په نس، زب په الله پاک باندې ګران شي او الله تعالی ته به تقرب حاصل، په الله به ګران شي. دې ته عبودیت وایي. د اول مرتبه نه خو خدا البته خو ډیره اعلی بیان ده، وجداد چې په عبادت کې په دغه مفهوم په دغه مرحله کې په د عبادت کې غیر الله معتبر، صرف د الله پاک ذات یا د کمالات دا پکې نشو ملحوظ، غیر الله ورسره ملحوظ شو. ځان تقرب د ځان تشرف چې تا ته بشرافت او عظمت به ملاويږي، ځکه دی الله پاک سره به یو نسبت قائم شوی. خو خیر بیا هم دی اول مرتبه نه وایي خلک. او دریمه مرتبه ده هغه ته علامه علوسی رحمه الله نوم ورده، هغه وایي چې عبودت دې مرتبه ته وایي مرتبه د عبودت. مرتبه د عبودت دا بیا ده یو انسان عبادت کوي، لمونځ کوي، اودس کوي، روژه کوي، نو صرف د دې وجه نه کوي چې بس الله پاکه ته مستحق یې کنه عبادت، ځکه د لمونځ کوم چې ته مستحق، بل څوک نشته مستحق، ته لایق دی چې باید عبادت وشي، ته لایق دی چې تا ته موږ سر پس مکه باندې کوي. دا هغه عبادت ته مرضات ربي چې دی الله پاک در زکونه لپاره. او د نیکانو صالحانو پرې کې دا عبارتونه قرآن کې ډېر راغلي، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. بعض انسانان داسې دي الله فرمایي چې ځان خرڅي، ځان اخلي، يشري په معنا دی يبيع، ځان خرڅي ابتغاء مرضات الله، لپاره د طلب د رضا دی الله چې خدای بس ته خوشاله، ځکه دا عبادت زکو، دا عبادت زکو دا اعلی مرتبه. عبادت کوار په دغه نیت باندې نو اسیم الله پر جنت درځي. وسترګې پرواز سنت په نام باندې چې دا سنت دی رسول پاک صلی الله علیه وسلم، د حسن او ډول په خپل خود په خود راځي. د الله پاک عبادت کوار په دغه نیت باندې الله پاک په جنت اسه هم درکړي، ځکه چې الله پاک په خپل جنت ته نه دی محتاج، فرشتو ته نه دی پیدا کړی، حیوانات نو وردن نه کوي، کافران نو وردن نه کوي، خو مسلمانانو لپاره الله پاک پیدا. نو چې ته اعلی درجه مؤمن جوړ شي نو خامخا به دغه جنت تستاهم. خدا دا چې اوس دی الله پاک سره د تعلق کې به دستا ایمان پته ولګي چې آیا ته دی الله پاک ته پر عبادت کې، ځکه چې دای مستحق د عبادت او کنه د شخصي اغراض او مادي اغراض د مد نظر ساتلي. امام رازی رحمه الله یو تقریر کوي او ځان نو دې کې ډېر خلکو ته دا ترغیب ورکړي عبادت کوي، او داس جنتونه دي، او جنتونو کې داس نعمتونه دي، او داس حور دي، او داس غلمان دي، او دا دي او دا دي. نو یو ساده سړی ورته راپاسي ورته وایي چې امام صاحب کته ما ته په دغه بنیاد باندې وایي چې د الله عبادت کوه چې ما ته بل تکور غلمان ملاوي، حور به ملاوي، وې زه د خپل اخیرانه خزانه د جنت په حور نه بیا په عبادت سره کوم. کته ما ته وایي چې ته به غلمان درته ملاوي، زه به د خپل خیران زمان د جنت په غلمانو نه بدلوم، بیا په عبادت نه نه بعد چټی ده نه کوم عبادت. البته کدا وایي چې عبادت کوي الله په خپل ځان درکړي، الله به دیدار راکړي، خدای په خپل رضا راکړي. کدا خبره یو بیا ماته وایي. امام رازی رحمه الله ورته فرمایل بس ته عبادت کوه، ما در سره وعده ده چې الله پاک به تاسو رضا درکړي، الله پاک به تاسو دیدار او ځان درکړي.
بس سړی کېناست. نو څو ورځې بعد امام رازي رحمه الله په درس کې یو شاګرد ورته راغی او ورته یې صاحب هغه کس چې تا ته په هغه لویه مجمع کې راپاڅېدلی و هغه خو مړ شو. نو امام رازي ډېر زیات خفا شو چې الله ما خو وعده ورسره کړې وه چې ته عبادت کوه ته ته به الله پاک خپل ځان درکوي. نو چې دا به څه شي وي؟ امام رازي رحمت الله علیه په خوب کې ولید دا سړی. امام رازي رحمه الله خوب ګوري چې جنت ته روان یم. دا جنت کې هم دغه سړی د امام رازي استقبال ته راوتلی او چې امام رازي رحمت الله علیه ورنږدې شو نو دې سړي په غیږ بدله کړه. نو ورته وایي امام رازي پوښتنه ترېنه وکړه په دا خوب کې چې الله پاک در سره څه وکړه؟ وایي صاحب تا چې ما ته څه ویلي الله پاک وعده سر ته ورسوله. ما ته الله پاک ډېر زیات عزتونه راکړي ده، خپله رضا یې راکړې ده او الله پاک ما ته خپل دیدار راکړی دی. بس ما چې کوم ارمان و هغه پوره شو او تا چې کومه وعده ما سره دی الله پاک دې جانبه کړې و هغه سر ته ورسوه. امام رازي رحمه الله خوشحاله شو. حدیث کې رازي رسول الله فرمایي وایي ډېر داسې کسان دي چې خړسوي به جامع لباس د سر د ګیرې ویښتان بغیر منظم وي خو په خدای پاک به دومره ګراني که قسم مکې په الله پاک باندې چې دا کار به داسې کېږي لأبره الله پاک به دا نه خالصه الله پاک به نه رسوا کوي الله پاک به نه خفه کوي. نو دا آخري مرتبه او اوچته مرتبه. مسلم شریف کې حدیث ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اخري جهنمی تذکرہ کوي چې اخرنۍ جهنمی چې جهنم نه راوځي ډېر په عذاب وي او ډېر په تکلیف وي. جهنم نه چې راوځي نو دا به داسې ونه وویني ونې لاندې به اوبه وي. نو الله پاک ته به وایي چې یا الله زه په جهنم کې ډېر وسولېدم او ډېر په تکلیف شوم او ډېر تږی یم څه وایم نو دې ونې ته مې ورنږدې کړه او دا اوبه چې زه وڅښم. و الله پاک وفرمایي چې دا خو به وکړم خو نور څه خو به نه غواړم. وایي نه یا الله بلکل نه غواړم نور څه هېڅ نه غواړم بس همدې کیفیت نه چې زه وڅښم. نو هغه ځای ته بیا الله پاک وروایي او اوبه به وڅښي اوبه لامبي او جهنم کې کومې ترخې به تېرې دي هغه به ختم شي تنده به ختمه شي او د ونې لاندې به کښېني چې دې اسنا کې بیا ګوري چې بله ونه به ورته ښکاره شي هغه به د دې نه ډېره زیاته عمده وي. څه وخت خو به صبر وکړي خو بیا به وایي چې یا الله دغې ونې ته مې نږدې کړي. الله تعالی ورته وفرمایي چې ولې قسمونه وعدې دې کړې وې چې نور څه به زه نه غواړم. وایي یا الله خو ګزاره راسره وه وایي بیا وایي که دا مې درکړه بله خو نه غواړم بیا هم نور څه به نه غواړې. وایي نه بیخي نه غواړم. دا ته به ورنږدې بله به ورته ښکاره شي ونه به یې هغه به د جنت د دروازو سره نږدې چا به ډېره عمده وي ډېره ښایسته وي. نو الله پاک سبحانه وتعالی ته به بیا د سړی وایي د یو څه خاموشۍ نه بعد چې الله دې ته مې نږدې کړه. الله تعالی به ورته فرمایي چې ته خو ډېر قسمونه کوه قسمونه دې وکړه بار بار چې زه بل څه نه غواړم ته خو بیا مطالبه کوې. وایي یا الله خو بس انسان یم کمزوری یم ما سره ګزاره وکړه هغې ته به ورنږدې دا د جنت دننه چې کوم لذات دی او جنت کې کوم یو خوشحالي ده دروازې سره به نږدې وي. نو څه وخت صبر نه بعد څه وخت انتظار او د خاموشۍ نه بعد ورته وایي یا الله چې هسې په دغه دروازه کې مې د سر ورښکاره کړی وه د جنت ته. الله تعالی به بیا ورته فرمایي چې ورته خو خبره کې نو بیا وعده کې او بیا مطلب وعده کې او بیا مطلب دا څرنګه به وعده
دا ویل نو چې نبی غواړم وی الله بس دا زر آخري مرحله وی الله بیور دنه کی د جنت په دروازو چې جنت به ویني او جنت اللذات واخوندونه وآی واخوند او دته به داسې محسوسېږي چې بالکل دا خو دومره ډک ده چې دی خپې کې ښودو ځای پکې نشته نو دی به غلی شي څه وخت بعد به الله پاک ورته ووایي چې ته غلی شوې څه ځای پکې غواړې خو نه دی به الله پاک ته وایي یا الله ما پرې ټوکې خو مه کوه زه وینم د جنت چې د خپې کې ښودو ځای پکې نشته وی الله پاک د شان سره مناسب الله به ورته وخاندي ورته به فرمایي چې بس د کمې دنیا نه چې ته راغلی وې د هغې دنیا په مطابق مې 2 ورځې ځای درکړه یا د کمې دنیا نه چې ته راغلی په یو روایت کې راځي د هغې دنیا په مطابق مې 10 کرته ځای درکړه دا حدیث مونږ د هغه نه ویو د چا شیخ صاحب فیض الحق رحمت الله علیه دا فرمایل چې دغه حدیث مو په دارالعلوم دیوبند کې د ابراهیم بلیاوي رحمت الله علیه نوی ابراهیم بلیاوي مشهور منطقي او فلسفي عالم په دارالعلوم دیوبند د سلم باندې حاشیه ده ضیاء النجوم عام طور چې د کومه لیکلې حاشیه ده ده چې دنه مو وي بغیر ته چې دا حدیث موږ د شیخ الهند محمود الحسن رحمت الله علیه نوی وی کله دا حدیث وی نبی شیخ الهند رحمت الله علیه سخت سخت وجاړه او سوال یې وکړ چې الله کاش کې دا انسان بزوه موږ شاګردان ورته وی چې صاحب ته ولې ژاړې دا سړی خو په ټولو جنتیانو کې بدبخت انسان دی ټولو نه په اخر کې راووتی جهنم نه او ته خو موږ حسن ژوند دی چې الله پاک به انشاءالله تا دې سره جهنم ته نه بیایي دا خو ډېره زیاته قربانۍ زیات خدمات دي علامه انور شاه غوندې شاګرد چې څوک لري اشرف علي تنوي غوندې شاګرد چې څوک لري حفظ الرحمن سویحان حسین احمد مدني دا لوی جبال العلم والتقوى شيوخ العرب والعجم مجاهدین دي هندوستان او د پاکستان د افغانستان چې د دوی هر قسم خدمت بالکل لکه ځلان د ستوري د اسمان داسې پکېږي چې دا د چا شاګردانی او په دې کې څومره اخلاص و شیخ الهند رحمت الله علیه کې څومره زیات اخلاص پکې یو عالم خلیل الرحمن نومیده اخته چا د شیخ الهند رحمت الله علیه تذکره کړې وه وایي داسې شیخ الهند او داسې لوی شخصیت نو دا یې ورغ شیخ الهند رحمت الله علیه هغه پټۍ ته ورغلی و په پټیو کې دا بلچه ملچه دا شیانې وه پټۍ اصلاح یې کوله نو دا عالم پرې ورغی شیخ الهند رحمت الله علیه ته دې وایي وایي صاحب دلته شیخ الهند محمود الحسن مې پکار نو هغه کور درته معلوم ده وایي هغه بلکل معلوم دی حضرت بلچه ورکړه ګمټۍ څه شی و ورسره پټي کې سړی کاروبار کې دا یې واخیست وجود نه ټیټ سړی و کمزوری سړی وایي راځه روان یې نو حجرې ته یې ننوت نو هغه عالم ورته فرمایي چې صاحب ما ډېر بیړه مې ده خو ما سره وخت نشته چې داسې زر دی راشي زر یې خبر دی ورته انشاءالله راځي هېڅ مشکل نشته ته کښېنه داسې زر یې چای ورته تیار چای ورته راوړه هغه عالم ورته وایي صاحب ما شیخ الهند پکار چایونه مایونه وختونه ما سره نشته وایي بس وایي چې ورته ویلي مې دي انشاءالله راځي ته لږ داسې چای وڅښه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه من ما احترام خو لازم او کما قال څه انتظار باندې مړی ورته راوړ نو دغه عالم له غوسه شو ورته صاحب ته زما په مطلب نه پوهېږې که قصدن ما سره داسې کوې زه درته وایم چې شیخ الهند په کار دی ما بیړه ده زه د ده سره ملاقات کوم او ته دا مړی د انتظامات دی ده ورته ته مړی وخوره بس دی روان مړی وخوړه نو دا عالم ورته وایي چې زر که ورته وایه
نو شیخ الهند ورته وایي چې صاحبه شیخ الهند په نوم خو زه څوک نه پېژنم چې دا د ټول هندوستان شیخ البته محمود الحسن بنده دې پکاري نو هغه دغه دی درته ناست محمود الحسن دې که پکاري هغه دغه دی درته ناست دې عالم باندې دومره روح راغی چې خدای څومره تواضع دا ورکړي څومره عاجزي دا ورکړي ته دې دغ دور ملا ته علامه مه ووایه چې کافر کوي که دې نه کافر کوي ته دې دغ دور ملا ته شیخ صاحب مه ووایه چې کافر کوي که نه بس خو الله پاک ډېره لویه مهرباني کړې ده څوک پکې نابغه دي او څوک پکې علامې دي او څوک پکې جامع المعقول والمنقول دي او څوک پکې داسې او داسې بیخي څه کمای نشته په دغه دور مخکې دور کې کمای د شرح جمی په حاشیه باندې وګورئ اسام یو خبره کړې ده هلته شرح جمی د کافیې مصنف د ابن حجیب بارې کې وایي چې ما اراده وکړه چې زه شرح وکم د ویر صالح چې هغه ډېره زیاته مشهوره ده په مشارق او مغرب کې مشهوره ده خطبه کې دا عبارت شته ده للعلامه د علامه ابن حجیب رحمت الله علیه نو هلته اسام د پاسه پې وایي چې ابن حجیب کله علامه شو ابن حجیب کله علامه دا خو په معقولاتو د سره پوهېده نه نو هلته اسام وایي چې ابن حجیب نه دی علامه که علامه ده په صحیح معنی سره قطب الدین رازی رحمت الله علیه ابن حجیب هغه وایي اسام که علامه ده علامه یې چاته وایي چې په معقول او په منقولاتو په ټولو باندې عالم اصول و فروع تقریبا ورته یاد نو خو صاحب یو قطب الدین رازی رحمت الله علیه دا ابن حجیب ته څنګه پکې علامه وایي نو د اسام په نظر ابن حجیب هم نه دی علامه صحیح علامه او نن چې بس بیګا مطالعه وکړي او سهار ته کتاب نیم پاتې نیم ویلی دا الا چې دا ترتیب وکړي که نه بس بیا علامه صحیح ده نو د دغه ډول علم چې څومره هم کمیږي دا ظاهري عبارتونه دا ډېرېږي علم چې څومره هم زیاتېږي دا ظاهري عبارتونه ما ته علامه وایي کنې خفا یم ما ته شیخ ونه وایي بیا زه خفا یم ما ته د جامع المعقول منقول دی نه وایي زه خفا یم ما ته د نابغه نه وایي زه خفا یم صحیح ده نو دا د علم د کمښت نتیجه نو شیخ الهند رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې د شیخ الهند په نام خو زه څوک نه پېژنم چې دومره لوی عالم چې د ټول هندوستان شیخ البته محمود الحسن دی پکاري ما دغه دی تا مخته ناست دومره اخلاص وکړي اشرف علي تنویر رحمه الله یو ځل دی وغوښتل تقریر او د اشرف علي تنویر رحمه الله مقصود دا و دته چا ویلو اشرف علي تنویر رحمه الله ته چې دا شیخ الهند په منطق باندې نه پوهېږي دا په منطق باندې نه کنه نو شیخ الهند رحمت الله علیه ته حکیم الامه اشرف علي تنویر رحمه الله فرمایي عرض یې وکړ وایي صاحب داسې د خلکو یو افواه ګډه کړې ده چې تا داسې لږ منطقي باندې تقریر کړی وای چې دا د منطق حضور د خلکو ته معلوم او داسې یو عالم یې ورته یاد کړه چې پلانکا یې داسې تهمتونه نه نو ته تقریر وکړه د جمعې زما په دې جماعت نو کله چې تقریر مرحله راغله شیخ الهند تقریر شروع ډېر منطقي او ډېر فلسفي او ډېر و چې کله هغه سړی چې چا ده ورته په ګوته کړی و چې دا سړی دا کوم چې هغه جومات ته څنګه راننوت شیخ الهند د منبر نه کوز شیخ الهند د منبر نه کوز نو اشرف علي تنویر رحمه الله ورته وویل صاحب په عین موقع ته د منبر نه کوز ده ورته وفرمیل چې په عین موقع په اخلاص کې منبر کا ما دا تقریر خو د الله پاک لپاره نه ده دا تقریر خو بیا زما لپاره نو پس ما خیر ده پروپاګاندا دې وشي ما پس چې دا نه پوهېږي هېڅ خبره نه نو داسې اخلاص وکړه اولئک آبائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا یا جرير المجامع بهر تقدیر نو شاګردان ورته وایي صاحب ته ولې د دې سړي ارمان دی نو شیخ الهند رحمه الله ډېره عجیبه خبره وکړه وایي ده ورته وفرمایل چې زه د دې وجې نه د دې سړي ارمان نه کوم چې زه به جنت ته نشم ولاړ
ما حسن ظن دی په الله پاک باندې. ممکن زه ډېر مخکې هم لاړ شم خو ما باندې الله پاک جهنم په سترګو نه وویني، خو دې سړي د الله پاک سره په تنهایۍ کې دومره خبرې وکړې او الله پاک یې وهم خنداوه چې عین امکان شته چې د دغو خبرو ماته موقع په جنت کې ملاو شي. او د الله پاک سره خبرې کول او بیا چې الله پاک وخنداوه، ما ته دا دومره محبوبې دي چې دا ټول د دغه سړي جهنم زه برداشت کوم چې خیر ده زه دې داسې شم، خو چې آخر الامر ما د الله پاک سره دومره خبرې راشي. تنهایۍ نو دا غایبه ده آخري درجه. رشید احمد گنگوهی رحمه الله په فرمایل وایي زه په جنت کې ایله بله دومره ځای غواړم د الله پاک نه چې یوه مصله پکې واچوم او الله پاک ته عبادت کوم. دومره ځای غواړم چې خدای ما ته په جنت کې دومره ځای راکړي چې یوه مصله پکې واچوم او دلته تا ته عبادت کوم. څه کوم په خپلو په ایمان باندې، نو دا اعلی درجه عبادت. بیا هم امام رازی رحمه الله دغه شان علامه علوسی رحمه الله هغه په هغه اول درجه باندې رد وکړ چې که څوک د دې بنیاد باندې عبادت کوي طمعا فی الثواب وخوفا من العقاب، دا نزله مرتبه ده، دا کمزوري مرتبه ده ډیره. امام ابن عاشور رحمه الله فرمایي نه د دې مرتبه توهین نه ده پکار، ځکه چې قران کریم کې الله پاک ویلي دي تذکرہ کوي د جنتونو چې داسې جنتونه او داسې او داسې، او بیا په اخر کې وایي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. په دغه جنتونو کې اظهار د رغبت دی وکي المتنافسون، هغه څوک چې دای په دې کې دلچسپي لري. ګویا چې الله په ترغیب ورکړي د ثواب په خاطر باندې د عبادت او د خوف من العقاب په دې خاطر باندې د عبادت لپاره. امام ابن عاشور رحمه الله فرمایي چې د امام رازی رحمه الله دا خبره بنا ده په هغه مسلک د غلاتو د صوفیاء کرام. صوفیاء کرام کې چې چا غلو کړی دا ډېر انتهایی د حد نه زیات مخکې تیر شوي دي، د دوی په مسلک باندې دا خبره بنا ده. دوی دا منشا لري چې د ثواب او د عقاب په بنیاد باندې نه، خالص دی الله پاک سبحانه. نو دا دویم ټکی خو نه دی چې خالص دی الله پاک سبحانه وتعالی لپاره عبادت، خو دا اول ټکی پن نه کوي، ځکه چې قرآن مجید کې د دې تذکرې راغلي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بهر تقدیر اوله مرتبه د عبادت کا کمزوري وی لکه امام رازی چوي او کني وی کمزوري لکه امام ابن عاشور رحمه الله چې فرمایي، خو دې کې خو شک شوبه نشته چې دریمه مرتبه د عبادت د ټولو نه افضل ده. په دې کې بیا شک نشته چې دریمه مرتبه د عبادت چې چاته عبودت وایي په اصطلاح د علامه علوسی رحمه الله هغه به ډېره غوره هم ده او افضل هم ده. او دغه ایاکا چې مقدم شو په نعبدو، یو خو حصر و اختصاص دی پاره، یو خو هغه نقطه وي چې مخکې ما درته و چې باید انسان د اول وهلت نه چې دا لمونځ کوي او دومره ښه متوجه وي الله پاک ته د اول وهلت نه، ګویا کې الله پاک دا وي او دې بنیاد باندې هم مقدم شو د ایاکا په نعبدو چې اشاره ده ادا کولو د عبادت ده په درجه الثالثه الاعلى، چې په دریمه درجه کې عبادت کوي. عبادت خو کوي دا خو د عبادت یو فعل، خو د عبادت د څه لپاره کوي؟ ثواب یې نه ذکر کړه، خوفا من العقاب نه ذکر، جنت نه ذکر، ایاکا خاص کر خدای پاک خالصتا لوجهک الکریم، دستا دی ذات کریمه دی حصول دی رضا دی پر عبادت وکړه. نو یو بل نقطه هم راوتله په تقدیم دی ایاکا کې او نعبدو باندې د حصر و د اختصاص نماسه، حصر و اختصاص کو اسم می ورکی، تقدیم ما حق و تاخير يفيد الحصر والاختصاص، اكو اسم پکې اور سره دې مرتبه ته هم اشاره ده
چې باید یو انسان عبادت کوي په د دریمه درجه کې وي خالص دی الله پاک سبحانه و تعالی رضا ده پاک عبادت علامه علوسی رحمه الله فرمایي چې دا کله دای په معنا د طاعت باندې لا تعبد الشیطان یعنی لا تطیع الشیطان د شیطان اطاعت مکو عبادت کله کله په معنا د دعا دا به ان شاء الله موږ د توایو چې عبادت په معنا د دعا او دعا په معنا د عبادت دا شایع متعارف اصطلاح قرآن کریم عبادت په معنا د دعا आवाज کوا او دعا په معنا د عبادت دا شایع متعارف اصطلاح قرآن کریم بل ځای کې الله پاک فرمایي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين کم انسانان چې دای تکبر کوي اعراض کوي عن عبادتي نو انت مفسرین معنا کوي بلکې په احادیث سره تفسیر شوی دی ای عن دعائي ما ته आवाज نه کوي یا دعا نه تعبیر په عبادت باندې وشي نو معلومه شوه دا خبره چې په عالم مفوق الاسباب کې دعا لغیر الله ندا لغیر الله دا عبادت غیر الله عبادت غیر الله شرک ده لہذا په عالم مفوق الاسباب आवाज کول غیر الله ته دا هم شرک په زمرا کې راځي او دا شان عبادت په معنا د توحید عبادت په معنا د توحید علامه علوسی رحمه الله فرمایي الله پاک فرمایي ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما ندی پیدا کړی انسانان او پریان الا ليعبدون مگر دې لپاره یوحدو دای په ما توحید پکای په توحید په دوی کوي دوی په اذعان لري زما په وحدت او په توحید باندې توحید مسله د ان شاء الله یو ځای کې تفصیل سره وایو سره د اقسام دلته مو ویلا په سره مریض باندې یو او ازای چې په کوم انداز باندې ویل غواړم دلته شاید اوس نه وشي نو هغه ځای ته چې راشو یا یوحنا اعبدوا ربکم الذي خلقكم الى اخر یاد ان شاء الله تفصیل سره خبره کوم توحید سره د اقسام ایاک نعبد مختصر بار بار په منمانی کې دا شایسته ده چې دا تقدیم ما حقه التاخير يفيد الحصر والاختصاص تقدیم د هغه شی چې حق تاخير دا مفید دی لپاره د حصر او اختصاص ایاک کو اصلا مفعول به و د نعبد لپاره عبارت داس او نعبدک یلا موږ استا عبادت کوو کله چې رد مقصود شو او نور خلق مشرکان باندې چې مشرکان دی الله پاک نماز او دی بل چا عبادت کوي نو ایاکا دا پر مقدم شو ایاکا نعبد خاص کر موږ ته بندگی کوو ابن عباس رضی الله تعالی عنہما تفسیر کوي نعبدک ولا نعبد غیرک موږ خدای ته عبادت کوو ته نه مسوا دې چا عبادت کوو حصر امشد پر مشتملی په ایجاب او په نفي پر دواړو باندې حصر مشتملی په ایجاب او په نفي باندې دلته خو د ایجاب او نفي اثبات او نفي د تقدیم نه معلوم شو اما په نور زیانو کې د ایجاب او نفي په باب د عبادت کې د اثبات او نفي په باب د عبادت کې الله پاک صراحتا ذکر کړی نو ځکه موږ وایو چې ونه تاسو کې دلته د ایاکا د تقدیم دا هم ده چې يفيد الحصر والاختصاص تاسو آیت نمبر 22 یا ایها الناس او ټول انسانانو اعبدوا ربکم دا اثبات دی الله پاک عبادت وکړي ایجاب شو
الذي اغلق خلقكم چې تاسو پیدا کړی والذین من قبلکم. نو تاسو رضاور پسې د اخر د 22 نمبر آیت فلا تجعلوا لله اندادا مگر زوید الله پاک سره شرکا په عبادت کې وانتم تعلمون او تاسو عالمان یې دای نفي شو. وعبدوا دا اثبات او ایجاب او فلا تجعلوا لله اندادا دا نفي شو او دا اثبات شو. دغه شان په سورۃ النحل یا په سورۃ البقره دغه سورۃ البقره آیت نمبر 255 لا اکراه فی الدین لا اجبار فی قبول الدین. د دین په قبولولو کې جبر نشته. جبری اسلام خو معتبر نه ده. تاسو چې اسلام زړه ته نه کوشو. لا اکراه فی الدین قد تبین یقینا واضح شوی دی الرشد طریق الحق. طریق الحق د حق لاره واضحه شوې ده. من الغی د گمراهۍ نه فمن یکفر بالطاغوت هغه څوک چې انکار وکړي بالطاغوت د شیطان نه دا نفي شوه. د شیطان عبادت نه کوي. ویؤمن بالله او ایمان و اعتقاد وساتي بالله الله پاک باندې دا اثبات په باب د عبادت کې په اکثر مواضعو کې الله پاک اثبات او نفي دا دواړه ذکر کړي. دغه شان سورۃ النحل آیت نمبر 35 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ او قسم دوی من استولی دی هر امت کی رسول پیغمبر ان اعبدوا الله فتح پیغام سره چې عبادت کوي د الله پاک د بیا اثبات شو. وجتنبوا الطاغوت او د طاغوت او د شیطان نه اجتناب وکړه دا یې نفي شو. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 وقضى ربك او امر کړی رب دستا الله تعبدو چې بندګي مکوئ تاسو الا اياه مگر صرف د الله پاک. دلته خدای د صراحتن را لا تعبدو الا اياه صرف د الله پاک. سورہ زخرف آیت نمبر 25 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ یاد کا اغواز چیو ابراہیم علیہ السلام لِأَبِي پلارتا وَقَوْمِهِ او قوم جدتا اننی تحقیق سرز براؤن
لا تعلق یم بیزار یم مما تعبدون دا اغا غیر اللہ چی تاسو عبادت کوئی براؤن دا نفی دا بیزار یم لا تعلق یم الا اللذی مگر صرف اغزاد فطرنی چیزے پیدا کرے فإنہو زکادار سیہدینی ما تبخی لار دینے چاہ الا اللذی فطرنی خدای پاک اثبات نو په باب دی عبادت کې دی الله پاک سبحانه و تعالی عبادت پکې او دی الله پاک نه ما سوا دی بل چا عبادت باندې نه بلا تویل نه سره دی تعویل په باب دی عبادتو کې تویل کفر ده دا تویل په ابو جهل وکاو دا تویل په عبادت د غیر الله کې ابو جهل وکاو ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى موږ دې دیو چې غیر الله عبادت نه کوو چې دا په خپل واجب په ذات دي یا متصرفین کامل دي او په ذات دي او مستقل دي ولا بل الا ليقربونا الى الله زلفى الله پاک ته نږدې کوي دا تعویل د په حق ته عبادت کې او تعویل په حق ته عبادت کې د بیا موسیقي کې شرک نو په حق د بندګۍ کې صرف او صرف د الله پاک ته بندگی کوي او عبادت کوي وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ او خاص کر نستعين موږ د تا نه امداد غواړو إياك مکرر راوړ دا سویل هم ممکنو إياك نعبد ونستعين إياك نعبد ونستعين وإياك نستعين اوه امام رازی رحمه الله فرمایي دغشان علامه علوسی رحمه الله فرمایي چې دا اشاره ده خبرې ته چې شان د استعانت او شان د عبادت د دواړو یو ده لکه څنګه چې عبادت د غیر الله نه دی جایز دغه شان استعانت من غیر الله هم نه دی جایز که إياك نعبد ونستعين بالشوي واجب نو امکان دې خبره و چې مستعان اگر دی الله پاک نماز و بل سوټي اگر کدا احتمال موجود ہو چې خدا إياك دې دوه سره مرکوز ده إياك نعبد خاص کر دیتا بندگی کو إياك نستعين خاص کر خدای پاک دا نه امداد غواړ دا امکان هم لیکن دا امکان هم موجود ہو إياك نعبد خاص کر دیتا عبادت کو خدایا ونستعين مطلق امداد غواړو نو مطلق امداد دی مطلق ذات نه غواړي کا بیا الله پاک وی کا جبريل وی کا میکائیل وی کا رسول الله وی او کا بل څوک او کا بل څوک احتمال پکې نو د دې احتمال د ختمولو لپاره الله پاک تکرار یو کده ضمیر د إياك جنا لکه څنګه چې عبادت غیر الله نه جایز او دغه شان استعانت من غیر الله هم نه جایز إياك نستعين خاص کر خدای پاکستان استعانت غواړو او امداد غواړو لا جبريل لا میکائیل ولا غیر امام رازی و صراحت کړ چې نه جبريل نه غواړو نه میکائیل نه غواړو نه بل چا نه غواړو نه بل چا نه غواړو استعانت په خدای صرف دستانه غواړو نو دیو جنا دا مسله ان شاء الله ذکر کو تفصیل سره یا ایها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا هغه ځای کې به وایو چې دی الله پاک نماز او بل چاته مشکل کشا ویل جایز دي بل چاته مشکل کشا ویل دی الله پاک نماز او ته आवाज ورته کوي یا محمد مصطفی مشکل کشا یا مثلا عبدالقادر جیلانی مشکل کشا یا چا دانا جایز عبارت بالکل شرکیه کلمات وکم طویل چې څوک یې ماغه طویل دا وجهل کته طویل که حقیقتا رسول پاک مشکل کشا غني بیا په فکر کوم چې تاسو په نسبت وشي او که تعویلا رسول پاک صلی الله علیه وسلم مشکل کشا غني چې مثلا بیا بدای سفارش وکي الله پاک زما مسله حل کی تو رسول پاک ته سبب ته نسبت وشو هم بعینه دغه طویل دا وجهل ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى
موږ دې لپاره عبادت کوو چې الله پاک ته ونږدې هؤلاء شفعاؤنا ودا زموږ سفارشیان دي د الله پاک په نسبت کله کله خلک به پلانکای وای نو زم د پلانکی نیم تابع کړه په باب د عقیدو کې د پلانکی څخه تابع ابن رسم زده دی او مولا څخه تابع په باب د عقیدو کې دا تاسو معلوم نه دي چې عقیده به کتاب او سنت متواتر نه اخلي صحیح حدیث کې په باب د عقیدو کې خو چې خبره واحد نه ده معتبر صحیح حدیث نه ده معتبر چې خبره واحد په باب د عقیدو په باب د عقیدو کې صحیح حدیث نه ده معتبر چې خبره واحد نو بیا د تنکیو د پیناسمه ساده یو مولا بي وای نه ورنه خبر چې هغه تعویل کوي یا بسکه یا باندې ما کار نشته د چا د ذات سره د چا د شخصیت سره کار نشته ما کار د عقیدو سره زه خپل مسلمان دا مثلا تاسو معلومه ده چې تقلید په ایمانیاتو کې د سره جایز هم نه دی تقلید په فروع کې کیږي په وینا او داس ما څه نشم رفع الیدین کو نه کو امین بالجهر وایو نه وایو رب خلاف خلف الامام کو کنه کو په فروع کې تقلید اصول کې په تقلید نه ایمان د مقلد معتبر ده کنه ده معتبر دا بقاعده اختلافي مسله ده اشاعره په دې سره ایمان د مقلد معتبر نه وایي اشاعره ایمان د مقلد معتبر نه وایي صحیح نو بهر تقدیر استعانت فعلم ما فوق الاسباب دی الله پاک نه غوښتل دا بالکل شرک چې په کوم بنیاد باندې توای په کوم بنیاد باندې نو کله الله پاک نما سي او بل داس یو ذات مقدسي چې هغه ته حقیقتا مشکل پښاوای بیا خوشل بریلیانو مو چې حقیقتا نه وای بریلیانو وای چې موږ حقیقتا نه وای خطویل بکای نور طویل نشته خو دا طویل چې موږ دته आवाज وکړو دغه आवाज دته ورسیږي بیا بدای موږ ته دعاګانې کوي بیا به سفارش کوي نو الله پاک زموږه مشکل حل کړي نو هغه سبب ته نسبت مجاز عقلی درچ مجاز عقلی لکه قران کریم کې فرعون څنګه ته وایي حمان ته یا حمانو و حمان ماته ابن لیس صرحا آیت کریمه ده چې ماته یو بلډینګ جوړ دی نو حمان کو سم استری نه و یعنی ته امر وکړه نو سفارش کوي رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا طویل وکړي هم دا طویل د مشرکین هم دا طویل د مشرکین البته ان شاء الله به تفصیل سره خبره کوم چې یو علم ما فوق الاسباب یو علم ما تحت الاسباب علم ما فوق الاسباب څه ته وایي علم ما تحت الاسباب څه ته وایي په علم ما تحت الاسباب کې مدار د پر د شرک څه ده چې شرک ولې راځي کله به راځي او په علم ما فوق الاسباب کې مدار د شرک څه شي ده چې شرک په کله راځي دا اب ان شاء الله الته غزای کوي مدته داس برابر باندې و اياک نستعين يلا خاص کر مونږ ته نه امداد غواړو امام رضی رحمه الله د خپل دلیل کوي تفسیر کبیر به وګورئ وای ته چې غیر الله ته आवाज کې دا واجب دی کدا ممکن کله پاک نماز یو بل چاته ته आवाज کې هغه ته واجب به ذات وای خو بیا مجوسی مجوسیان په دوه الها باندې تای یو ته احرمن وای دویم ته یزدان بیا مجوسی او مجوس مشرکان او کچیره دا الله پاک نماز یو بل چاته आवाज کې هغه ممکن معنی نو هر ممکن محتاج دی الله پاک هر ممکن محتاج دی مفتقر دی الله پاک او علامه علوسی رحمه الله فرمایي صاحب دور المعانی وې د ممکن د مفتقر نسوال کول استعانت وکړل دا صفحه ده بیا ځان په صفحاو کې ولې حساب ہے ځان په صفحاو کې ولې حساب ځان په قلم کې حساب نو ممکن به ما هو ممکن لوی شخصیت ته ولې نه جبريل عليه الصلاه والسلام میکائیل عليه الصلاه والسلام اسرافیل علیہ السلام عزرائیل علیہ السلام انبیاء کرام دا ټول مخلوق په صفات الامکان کې شامل او دا ټول مخلوق الله پاک ته محتاج دا ټول مخلوق الله پاک سبحانه و تعالی ته مفتقر نو د مفتقر نه مغواړه مستغنی ذات نه مغواړه تعویل کې هم دا تعویل د ابو جهل هم ابو جهل دا څه نه دی ویلي چې د الله تو معنا او عزا دا بالکل دی الله پاک په صفات باندې موصوف الله پاک ازلی ذات دا ازلی ده الله پاک ابدی ذات دا ابدی ده خدا خو دوی جوړ کړی خدای وی چې دا لات او منات او عزا دا یو چا تمثيل
دا د څه بزرګانو مجسمې موږ جوړې کړې موږ چې کله دوی ته عبادت کوو په دې وخت کې د دوی ارواح د دوی په دغه مجسمې کې موجود وي د دوی ارواح موږ ویني او موږ قدر یې وکړو زموږ احترام یې وکړو سجده یې راته وکړه بیا دا ارواح لاړ شي الله پاک په دربار کې سفارش کوي چې خدای دې سړی خو په دې خاطر باندې چې تا ته مې نږدې کړي زما عبادت یې کړی ده او ما ته سجده راکولې ده لہذا یا الله د زړه دا خیر وکړي یا الله د زړه دا خیر وکړي دا ته تعویل وایي هؤلاء شفعاؤنا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان شاء الله دا مسله تفصیل سره بیا ته بیانو یا ایها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظروا التدي مشهور معتمد تفسیری او زبیته ده د علامه قرطبي رحمه الله د امام قرطبي رحمه الله هغه زبیته هم درته وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله من خاص کر دستا عبادت کو او خاص کر دستانه استعانت غواړو فی المهمات كلها یا فی شؤون حیاتنا كلها د ژوند په هر پړاو کې د ژوند په هر مرحله کې خدای موږ ته تعالی امداد غواړو ام مستعان فيه نه کزیکا چې شي کې امداد غواړو ځکه مستعان فيه دومره ډیر زیات دي چې د هغه ذکر کول دا ډیره یو مشکله خبره ده دا په صورت دومره وګت کی چې بیا به یادولو نه خدای پاک دې مرض په ختمولو کې تا نه امداد غواړي خدای پاک په قرضې په ختمولو کې امداد غواړي او خدای پاک بچیانو رکولو کې غواړم د عزت پر رکولو کې غواړم د امن حاصلېدلو کې غواړم په دې کې غواړم نو هغه څه دي چې انسان په دې کې نه دی محتاج حذف د مفعول کله کله کېږي ليدل على العموم والاطلاق چې دلالت وکړي د حذف په عموم او په اطلاق باندې چې هر شي ته شامل شي هر مذهب ممکن ده چې شامل شي د حذف ایاک نعبد و ایاک نستعین نعبد یو مقدم کړ په نستعین باندې حالانکه اول استعانت اول بنده په دسته امداد کوي توفیق بدر کوي یا به ته عبادت کوي نو د ترتیب خارجي خو تقاضا ده کوي چې د عبارت دا سوا ایاک نستعین و ایاک نعبد لیکن علماء فرمایي چې یو خو د فواصل لحاظ شوی ځکه د عام طور د دې صورت په اخر کې یا او نون راځي یا او میم راځي نو دا یا او نون په نستعین کې موجود دي نعبدو کې نشته یو دویم دا ده چې نعبدو دا استعانت مونږ غواړو دی الله پاک نه اسم الله پاک ته په هر شي کې محتاج یو په باب د عبادت کې یا ډیر زیات دی الله پاک نه مونږ استعانت غواړو ځکه چې عبادت امر مهم ده بیا دا تاسو ویلي دي چې او فعل دیو غایې پر انسان کوي د غرض لپاره کوي علت غائي لري دا علت غائي په تصور کې مقدم په وجود کې مؤخر نو دلته په ذکر کې مقدم چې اشاره وشي د خبرې ته چې یا الله مو په استعانت او نور شیانو کې اسه هم غواړو خو بنیادی مقصود د استعانت او د توفیق زموږ مراد ده په عبادت کې چې عبادت کې توفیق راځي منتصبات باید کله کله دعا کوو مسلمانان دعا کوي یا الله د بدو کارونو توفیق مکه د بدو کارونو توفیق مکه او بدو کارونو باندې موږ ته قدرت مکه موږ ځنه متوجي کې بل طرف او د نیکو کارونو موږ ته توفیق راکړي ایاک نعبد و ایاک نستعین دا آیت کریمه مشتمل ده په دوه جملو ایاک نعبد او ایاک نستعین بل طرف ته دا مسله تاسو ذکر د شرایط چې کوم افعال دي موږ ورته اختیاري وایو لکه اکل شرب قیام قعود حرکت دغه درې راځي یو راځي د جبریا او جهمیه ده بل راځي د معتزله ده بل راځي د اهل سنت والجماعت اشاعره ماتریدیه محدثین جهمیان
او جبریان وایي چې انسان په خپل افعال اختیارو کې بالکل مجبور محض هیڅ اختیار دای نه لري. انسان کل جماعت کاڼي غوندې ده، کاڼي چې ته حرکت ورنکې دی په خپله حرکت نه. او معتزله بیا وایي چې انسان د خپلو افعالو اختیاریو دپاره خالق. یو کتاب د ما سره فضل الاعتذار یو معتزله لیکلی په د خپلو عقایدو باندې دومره زیات په فخري انداز کې لګیا ده او په شاعرو ماتریدیو پورې خاندي. یو عجیبه عجیبه خبرې کوي. دی وایي چې موږ ځکه ښه خلک یو وایي د اهل سنت والجماعت او د اشاعره او ماتریدیو نومونه وایي په قرآن کې نشته. زمونږ نوم په قرآن کې هم راغلی، سوره کهف کې راځي وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ. چې کله تاسو معتزله کېږئ، اصحاب کهف یو بل ته سره وایي چې کله تاسو معتزله کېږئ د دې قوم نه جدا کېږئ او د دوی د معبودانو نه هم جدا کېږئ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ د دې غره ته لاړ شئ. بهر تقدیر نو معتزله وایي چې دا خالقین د پر د افعال دي عباد. معتزله خپل مدعا کې مدعا باندې په دا اولنۍ جمله باندې استدلال کوي ایاک نعبد چې موږ عبادت کوو. دوی طریقه د استدلال دا ده چې دوی وایي کم یو انسان چې یو فعل باندې ځان قدیر نشمېري نو هغه دعوه هم نه کوي. لکه مثلا د غټ میز ده یو کس یې نشي اوچتولی نو دعوه هم څوک نه کوي انا ارفعه چې زه یې اوچتوم. دلته چې وایي چې ایاک نعبد یالله موږ د تا بندګي کوو، موږ د ستا بندګي کوو، نو دلیل دې خبره ده چې دا په قادر که قدرت په نوې به بیا څه نه ویل چې ایاک نعبد. جبریان وایي هغه استدلال په دویمه جملې باندې کوي ایاک نستعین. که چیرې انسان قادر وای یو انسان چې قادر وي هغه د بل چا نه استعانت نه غواړي. دا وبدي دا ګیلاس اوچتېدل اوچتول دی باندې قدرت لرو نو یو هم بل ته داسې نه وایي چې د ګیلاس په سره اوچت چې دی استعانت دی الله پاک نه غواړي نو دا دلیل دی خبره ده چې په افعالو باندې قدرت نشته دی مجبور. اهل سنت والجماعت ورپورې خاندي دواړو چې هر یو د دې آیت کریمه یوې جملې ته کتلې دي او بل نه بالکل صرف نظر کړ. معتزله صدر د آیت ته ګوري اخر د آیت ته نه ګوري او د جبریو اخر د آیت ته کتلې دي صدر د آیت ته نه دي کتلې. دواړو ته به ګوري یو اجتماعي نقطه او نتیجه به ورنه راوچاته کوي. نو داسې به ووایي یو دی وجود د فعل چې دې ته خلق وایي ایجاد د فعل، یو دی کسب الفعل چې دې ته اتصاف وایي چې ځان موصوف کې په دا فعل باندې. نو انسان په خپل افعال اختیاریو کې د ایجاد او د خلق سلسله کې دا مجبور ده، دا نه دی صاحب اختیار. نو امداد دې الله پاک نه وغوښته ایاک نستعین. خدای امداد درنه غواړم زه چې کله اراده متعلقه کوم د عبادت سره نو خدای پاک وجود په مرتب اسې نه چې زه اراده متعلقه کوم دی او عبادت سره او وجود ور باندې مرتب نشي. او چونکه په نفس کسب کې په اتصاف کې په تعلق د اراده کې دای صاحب اختیار نو ایاک نعبد دا جمله کوي دا دعوه ایاک نعبد نستعين دواړه د جمع صيغه راځي، دواړه د جمع صيغه حالانکه د مقام د عبادت مقام د عبادت کې د جمع صيغه په ځای باندې مفرد به وي ځکه چې د نون د جمع د تعظیم لپاره راځي او دا مقام د تزلل متصمنا کړی غایت الذل انتهائی تزلل. امام رازی رحمه الله فرمایي چې اصل کې یو دې ته اشاره ده چې عبادت باید په اجتماعي انداز باندې ادا شي، خاص کر مونږ د باید چې په اجتماعي حالت باندې ادا شي. دا یو او بل دا ده چې ټیک دا یو انسان د منفردن عبادت کوي، خدای باید چې خیرخواوي د مسلمانانو
ځکه حدیث کې رضی رسول الله برک فرمایي الدین النصیحه، دین خیرخواهی ده. قیل لمن یا رسول الله، چا ورته یا رسول الله د چا خیرخواهی ده؟ وی د الله خیرخواهی، د رسول د الله خیرخواهی، د مسلمانانو د بچهانو خیرخواهی او د عام مسلمانانو خیرخواهی. لہذا دا دلته چې صيغه د جمع راغلی دا په دې خاطر نه چې ځان ته تعظیم ورکړي، بلکې هغه نور مسلمانانو ورونه یې ملحوظ کړي دي عابد چې خدایا یوازې زه نه یم بلکې زموږ سره نور مسلمانان هم شامل دي. یوازې زه د خپل ځان عبادت نه وایم، خدای ما سره نور مسلمانان هم شریک. نو د خیرخواهۍ په بنیاد باندې نعبدو صيغه د جمع او د نستعين صيغه د جمع وجه. او بل وجه علماء دا هم وایي چې اصل کې یو عبادت په تور د انفراد ادا شي او یو عبادت په تور د اجتماع ادا شي. یو عبادت چې په تور د انفراد ادا شي ته منفردا موجود، نو عین امکان شته ده چې الله پاک قبول کړي، عین امکان شته ده چې الله پاک رد کړي. کم عبادت چې یو انسان د نور خلقو د عبادت سره یو ځای ادا کړي نو هغې کې زیات احتمال پیدا ده چې انشاءالله الله به قبلوي. ځکه که د ستا عبادت مستحق د قبلېدلو نه نو په دې جماعت کې شاید نور به داسې خلک موجود وي چې د هغوی عبادت باید قبول شي. اوس د الله پاک دربار ته چې کله عبادت وړاندې شي د ستا والا په زمرې د نورو عباداتو کې نو شان د الله به خالي نه وي، یا به شان د الله پاک دایي چې د ستا د عبادت د وجه نه د نور عبادتونه هم الله پاک رد خدا د الله پاک د رحمانیت سره مناسبت نه. یا به داسې کوي چې د چا عبادتونه چې قابل د قبلولو وي هغه الله قبول کړي او د ستا عبادت رد دا هم د الله د شان سره مناسبت نه لري. په حدیث کې دا راځي چې کله یو خلک را جمع د یو دین په مناسبت باندې دوی جدا شوي نه وي چې الله پاک ورته ګناهونه معاف فرشتي ورته وایي یا الله په دغه جماعت کې خو اسی یو سړی ولاړ و نندره او تماشا یې کوله، دا د دین د زده کړې دپاره نه و راغلی. نو الله پاک ورته وفرمایي چې دا داسې جماعت و چې د دوی سره څوک په دې مجلس کې شریک وي هغه نه خایب کېږي، نه خاسر کېږي، نه نقصاني کېږي، هغه مې معاف کړی. لہذا زیات احتمال د دې دی چې کوم عبادت هغه ادا کې په هیئت اجتماعي سره هغه الله په خامخا قبلوي. که د ستا عبادت خپله صلاحیت پکې نه و چې دا دې قبول شي چې د نورو خلکو په ضمن په عبادت کې دې الله پاک قبول کړي، ځکه صيغه د جمع راغلې. نعبدو نستعين دا دواړه را جمع نعبدو نستعين دا دواړه را جمع. خدای پاک موږ د ستا نه استعانت غواړو، امداد درنه غواړو. یالله موږ په تا باندې توکل د اعتماد عبادت کې ورسره یو ځای ذکر. نو علما فرمایي اشاره د دې خبرې ته چې توکل به په هغه ذات باندې کوي، توکل دا به په هغه ذات باندې کوي کوم ذات چې مستحق د عبادت وي. څوک چې مستحق د عبادت نه وي په هغه ذات به توکل نه کوي. په هغه ذات په توکل کې کوم ذات چې مستحق د عبادت دا جمع په مابین د نعبدو او د نستعين د دې دا نقطه راوړه چې مستحق د توکل دا به هغه څوک چې مستحق د عبادت او دغه مضمون په نورو آیاتونو کې صراحتا ذکر شوی دی. دا سوره شي سوره هود، سوره توبه د مخکې آیت نمبر 129. فَإِن تَوَلَّوْا کچیر دوی اعراض کئی فقول تورتا اویا حسبی اللہ کافی دے مادے پر اللہ پاک لا الہ نشت دے معبود پر حق الا ہو مگر صرف دائے نو عبادت ذکر شا معبود
علیه توکلتو فدغ معبود پر حق بانی ما توکل علیه فدغ معبود پر حق ذات بانی زما توکل دا علیه توکلتو دا پو اللہ بانی مرتب شا لا الہ وغا معبود تاویلکی سورہ ہود یوسل درویش وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خالص دی اللہ دے پردا غیب السماوات علم پا غیبیات بانی پاسمانونو کی والارض و پزمکو کی وَإِلَيْهِ او دی اللہ پاکتا یرجع و پسکی الامر تدبیر ما فی السماوات و ما فی الارض تدبیر دا اغشی کہ اسمانونو کی دی او زمکو کی دی کلو حجور فعبده بندگی و قید دی اللہ و توکل علیہ اور پتخ معبود پانے تاسو توکل کرو اعتماد کرو عبادت توکل بیا یوزائی آؤ سورہ مزمل آیت نمبر 9 رب المشرق والمغرب رب دی مشرق دایو دی مغرب داینا الہا نشت دای معبود برحق اللہ مگر صرف داینا فتخذ ہو وکیلا تے انیسا وکیل او متصرف توکل پر دبانے کا وزن میں پڑے وکیل ہونے سے نو دا نتیجہ رو ایاک نعبدو نو علم علوسی رحمہ اللہ خطرے مانے کرے عبادت کو منع دے دعا عبادت کو منع دے دعا او عبادت کو منع دے توحید خطرے وڑے کوائش ایاک نعبدو ایاک نطویعو اللہ ممدتا اطاعت کرو من یطع اللہ والرسول اغا یسر بتشریوش ایاک نعبدو ایاک ندعو یا اللہ خاص کر ممدتا تا آواز کرو بلچہ تا آواز نہ کرو یا عبادت کو منع دے توحید ایاک نعبدو ایاک نوحدو یا اللہ ممدستا توحید کرو مونگا اعتقاد دائی او اذعان دے دستاق وحدت توحید اعتقاد توئی اذعان توئی وحدت تے اللہ پاک چی اللہ تو متصف کو وحدت بانے وحدت ذاتی ذات کے ہم صفات کے ہم تصرفات کے ہم دا براش انشاءاللہ فقل زائے ایاک نعبدو و ایاک نستعین او خاص کر ایاک نستعین تانا امداد وارا فی المهمات کلها و طول مهمات یا فی شؤون حیاتنا کلها زمان تجوان پا ہر پڑاو کی زمان تجوان پا ہر مرحلہ کی تانا استعانت وارا او امداد وارا بس